کله چې مرۍ بلې کوټې ته د څملاستو لپاره بوت، پاتور ویل که دغه کس تر 3 ورځو پورې مړ نشي معالجه بشي، له دارالحیاته وتلی او له هغه چا څخه خپل کسات اخیستلی شي چې سر یې ورمات کړی و. له دې وروسته یې محصلین رخصت کړل او ماته یې ویل لاړ شه زما وسایل په اور کې کېږده، ویښه وه چې پیراون ته ورشو او ته به هم له ما سره ځې. ما په بیړه د پاتور د جراحۍ وسایل پرې مینځل، په اور کې مې کېښودل، ځینې مې ویښول او له دارالحیات ووتو. د هغه د جراحۍ صندوق ما اخیستی و او په سلطنتي روان تخت کې چې د دارالحیات پر وړاندې زموږ انتظار کوه سپارل شو. د هغه کس په ملګرتیا چې د هغه حضور د وینې د بهېدا مخه نیوله، د سلطنتي ماڼۍ په لور روان شو. مریانو روان تخت داسې لېږدوه چې بیخي نه خوځېده او ما یو ډول ویاړ کوه، ځکه چې پوهېدم ډېر ژر به سلطنتي ماڼۍ ته ننوځم او فرعون به له نږدې وګورم. له دې وروسته چې لږ مزل مو په روان تخت وکړ، د نیل څنډو ته ورسېدو. په سلطنتي ماکو کې کېناستو او د طلایي کور یعنې سلطنتي ماڼۍ په لورې روان شو. کله چې هلته نږدې دومره ماکوګان او ګرانبیه بیړۍ چې له ګرانو لرګیو جوړې شوې وې تر سترګو کېدلې چې د نیل اوبه بیخي نه ښکارېدې. د خلکو په خوله دا خبره وه چې درباري کوپړۍ سوری کوونکی ډاکټر راغلی دی. ټولو به د ویر په بڼه لاسونه پورته کول او ژړل به یې، ځکه چې پوهېدل داسې نه دي شوي چې کوم فرعون دی د کوپړۍ له سپړلو وروسته ژوندی پاتې وي. موږ د ماڼۍ په مخ کې له ماکو ښکته شو او د زنبق په نامه له دروازې موږ ماڼۍ ته دننه کړو. د دربار مشرانو سترو شخصیتونو زموږ په مخ کې خپل لاسونه په زنګنونو کې ښودل او سرونه یې د درناوي په دود ټیټ کړل، ځکه چې پوهېدل موږ هغه کسان یو چې مرګ مو له ځانه سره راوړی دی. موږ یې د فرعون د خوب کوټې پر لوري بوتلو. ومې لیدل چې فرعون پر یوه کټ پروت دی چې زري بخمله پرې غوړېدلې وه او د کټ پښې د خدایانو له مجسمو جوړې شوې وې. په هغه وخت کې فرعون سلطنتي نښې نه درلودې، مخې پړسېدلې و، اندامونه یې لوڅول، سر یې یوه لوري ته کوږ شوی او له خولې لاړې روانې وې. ما چې کله فرعون په دې حالات کې ولید، متوجه شوم چې د دې نړۍ قدرت دومره ناپایداره دی چې فرعون د ناروغۍ او مرګ په بستر کې له هغو بېوزلو سره کوم توپیر نه لري چې په دارالحیات کې معالجه کېدل او یا به مړه شول. خو د کوټې سنګار ډېر ښکلی و. په دیوالونو د سلطنتي ګاډیو عکسونه جوړ شوي وو او فرعون په هغه ګاډیو کې د زمریانو په لور د غشي ویشتو پر وخت انځور شوی وو. پر دیوالونو باندې سره لاجوردي او طلایي رنګونه ځلېدل او د کوټې غولی د یوه ستر هوس په بڼه ښکلی جوړ کړی وو چې کبان پکې لامبو وهي او هیلۍ او مرغان پکې الوتنه کوي. موږ لاسونه په زنګنونو کې ایښودل او پر ملا ټیټ شو. زه او پاتور پوهېدو چې د فرعون د سر سپړل به ګټه ونه کړي او د هغه حالات ښیي چې مړه به شي. بله دا چې دود دا وي چې له مړینې مخکې باید د فرعون سر سوری شي چې له سره یې بخارونه بهر شي او دا وویل شي چې شاوخوا کسانو د علاج په برخه کې له وروستیو هلو ځلو هم ډډه ونه کړه. ما د پاتور تور بخنه صندوق چې له ښکلي ابنوس لرګي جوړ شوی و پرانیست چې وسایل یې ورکړم. پاتور هغه سړي ته چې شتون به یې د وینې د بهېدا مخه نیول امر وکړ چې د فرعون د سر خوا ته ودرېږي او د هغه سر دې په دواړو لاسونو کې کلک ونیسي. خو په دې وخت کې د مصر ملکه چې تیتینو میدا رامخکې شوه او ویې ویل نه. ما تر هغه وخته د هغې ځای د عظمت له امله د مصر ملکه ولیعهد او د هغې خور نه ولیدلې او ټولو د غم له امله لاسونه پورته نیولي ول. د مصر ولیعهد همغه ډول چې د دغه کتاب په پیل کې مې ویل په هغه کال وزېږېد چې زه پکې زېږېدلی وم، خو تر ما دنګ و، ژامه یې درلوده خو ټټر یې ننوتی و. هغه هم د خپلې مور او خور په شان لاسونه پورته نیولي ول. خور یې د مصر یوه ښکلې نجلۍ ګڼل کېده
او له دې عمله چې د هغې عکس مې د امون په معبد کې لیدلی و نو پر دې خبره له مخکې پوهېدم. د مصر د چاغې غنمرنګې ملکې تیتی په هکله په هغه وخت کې ډېرې خبرې کېدلې. ټولو به ویل چې هغه یوه معمولي ښځه وه او له همدې عمله د هغې د نیکونو نوم په رسمي اسنادو کې نه راځي. هغه کس چې شتون به یې د ټپ وینه دروله کله چې ولیدل چې ملکې د مه کوئ حکم وکړ 2 ګامه په شا شو. دغه سړی یو ساده کلیوال او بې سواده و چې د طب له علمه هم بې خبره و، خو له دې چې شتون به یې د زخمونو وینه دروله هغه یې په دارالحیات کې د دې لپاره ګمارلی و چې کله به یې څوک عملیات کول هغه به یې پر سر ولاړو. زه فکر کوم د دې علت چې د دغه سړي شتون به وینه ودروله دا و چې د هغه بدن به ډېر کړونکی او بد بوی کوه. دغه بوی دومره سخت و چې هر څومره به یې دغه کس ووینځه نو بوی به یې بیا هم نه ورکېده او دغه بوی هغه میخ ته ورته و چې د انسان په مازغو کې ننوځي. دا چې مازغه او اعصاب پر ټول بدن واکمن وي نو د وینې د بهېدا مخه به یې ونیوله. زه په پرېکنده توګه نه وایم چې دغه سخت او کړونکی بوی به د وینې د بندېدا سبب کېده، خو له دې عمله چې د دغه کار لپاره د منلو وړ بل دلیل نشو موندلی نو زه تصور کوم چې د هغې بوی وینه دروله. ملګري ول زه اجازه نه ورکوم چې دغه کس د خدای سر په خپل لاس کې ونیسي بلکې زه په خپله د هغه سر نیسم. پاتور ویل مېرمنې کله چې د سر پوستکی لرې کړو وینه بهیږي او ستاسې لپاره د خونریزۍ کتل ښه نه دي. خو ملکې ویل زه د خدایانو د وینې له کتلو نه ویرېږم او په خپله یې سر کلک نیسم له دې چې سلطنتي ډاکټرانو زموږ له راتګ مخکې فرعون بېهوشه کړی و. پاتور پوهېده چې هغه به زموږ غږ وانوري او که یې واوري نو د غبرګون ښودلو وس نه لري. نو خبرې پیل کړې. په همدې حال کې پر خپلې ډبرینې چړې د فرعون د سر پوستکی سوری کړ او په همدې وخت کې ویل فرعون چې له خدایانو دی د اسمانونو پر لور ځي او د خپل پلار امون په زرین ماکو کې به وي. فرعون له لمره پیدا شوی دی او د لمر لور ته به جار وځي او د هغه نوم به تر قیامته پورې پاتې وي. ای بوین سړیه ته چیرې ولې نه راځې چې وینه ودروي؟ وروستۍ جملې د پاتور له لورې هغه کس ته وي چې باید په خپل شتون سره یې وینه درولی وی، ځکه چې پاتور کتل د فرعون سر له پوستکي وینه بهیږي او پوهه شو چې بوین سړی نشته. معلومه شوه چې هغه سړی د ملکې له ویرې شاته تللی دی او په دیوال یې تکیه وهلې وه. کله چې پوهه شو له هغه سره خبرې کیږي د کټ او د فرعون د سر لور ته نږدې شو، لاس یې پورته کړ او کله یې چې لاس پورته کړ د فرعون د سر وینه چې د ملکې په بدن تویه شوې وه بنده شوه، خو د دغه سړي د بدن خوسا او بد بوی په ټوله کوټه کې تید شو. کله چې وینه ودرېده پاتور د جمجمې د هډوکې پر سپړلو لګیا شو او په همدې وخت کې په خبرو بوخت شو. خو هغه یوازې د دې لپاره خبرې کولې چې یو څه یې ویلی وی، ځکه پوهېده چې یو ډاکټر د سر د سوري کولو په وخت باید د ناروغ له خپلوانو سره خبرې وکړي چې د هغې پام پر بله خوا واړوي او په دې توګه هغې له ویرې او اغېزمنتیا وساتي. پاتور ویل مېرمنې له دې وروسته چې خدای اسمانونو ته وخت د امون له لورې به پرې برکتونه ووري. په دې وخت کې ولیعهد پاتور ته ورنږدې شو او ویل تاسې تېروتي یاست، امون به پر هغه برکت ونه وروي بلکې هغه به د اتون له ملاتړه برخمن شي. پاتور ویل ستا خبره سمه ده، ما تېروتنه وکړه او ویل هغه به د اتون له ملاتړه برخمن شي. زه پاتور نه ملامتوم چې پوهه نه شو. فرعون له کوم خدای سره ډېره علاقه لري، ځکه انسان نشي پوهېدلی چې د هر چا پام وړ خدای کوم یو دی. په مصر کې تر 100 ډېر خدایان شته او آن کاهنان او مولایان چې د خدایانو د نومونو یادول یې دند او کار دی. دا ادعا نشي کولی چې د ټولو خدایانو په نومونو پوهیږي. ولیعهد ژړل او پاتور د خبرو په وخت هغه ته ډاډګیرنه ورکوله تر دې چې د فرعون د سر هډوکی یې غوڅ کړ او له کوپړۍ څخه یو کوچنی هډوکی چې د ګوتو د 2 بندونو په اندازه و له جمجمې رابیل شو. ما او پاتور په زیرتیا سره د فرعون مازغه کتل. ما چې ورته کتل مازغه یې ایرن رنګ ول چې خورېدل. پاتور ویل سینوها
څراغ دې لور ته ونیسه چې زه د سر داخلي برخه ښه وګورم. ما څراغ داسې ونیو چې رڼا یې د سر منځنۍ برخې ته رسېدله او پاتور وویل ډېر ښه ډېر ښه. ما خپل کار وکړ او نور مې له وسه وتلې خبره ده، بلکې اتون باید فیصله وکړي ځکه چې له دې وروسته موږ خپله دنده خدایانو ته سپارو. له هغې وروسته یې د جمجمې هډوکی بیرته پر خپل ځای کېښود، مګر له دې وروسته چې د سر هډوکی بیرته کېښودل شو د فرعون حالات که څه هم بېهوشه و خو لږ ښه شو. کله چې پاتور ټپ وتاړه ملکې ته یې وویل که خدایان اجازه ورکړي او هغه تر لمر ختو ژوندی وساتي نو ژوندی به پاتې شي، ګنې مړ به شي. لکه چې ګورئ پاتور کله چې غواړي د مصر ملکې ته ووایي چې فرعون به مړ شي د هیڅ شي پروا نه کوي او دا فکر نه کوي چې هغې وبه خفه شي. له مقدمې پرته دا خبره ورته کوي ځکه چې په مصر کې خلک شپه او ورځ د مرګ له فکر سره اشنا وو. څوک له دې خبرې نه ویرېده او نه اغېزمن کېده چې د خپلو نږدې کسانو د مرګ خبره واوري. له هغې وروسته پاتور لاس د ویر په دود پورته کړ او موږ هم همداسې وکړل. ما د جراحۍ وسایل ټول کړل، په اور کې مې کېښودل او له پاکولو وروسته مې په خپل صندوق کې کېښودل. ملکې موږ ته وویل زه به پاموړ ډالۍ درکړم، بیا یې رخصت کړو. موږ له هغې کوټې راووتو چې فرعون پکې پروت و او یوې بلې کوټې ته ولاړو. هلته یې موږ ته خواړه راوړل او مریانو زموږ پر لاسونو اوبه راواچولې. ما له پاتور څخه پوښتنه وکړه ولیعهد ولې وویل چې پلار یې د اتون د خدای پلوی دی نه د امون؟ پاتور وویل دغه موضوع اوږده کیسه لري، که یې اوس پیل کړم ډېر وخت به واخلي. همدومره به درته ووایم دغه امون هوتپ چې مونږ یې کوپړۍ ور وسپړله یوه ورځ یې سوچ کړی و چې د اتون خدای ځان ورښکاره کړی دی او د دې لپاره خدای په ښار کې یو معبد جوړ کړ چې له سلطنتي کورنۍ پرته بل څوک نه ورځي. د دغه معبد کاهن امین نومیږي چې دغه کس او د هغه میرمن د مصر د ولیعهد روزونکي ول. ولیعهد چې تا ولید د دغې میرمنې شیدې رودلې دي او امي یوه لور لري چې نفرتیتي نومیږي. له دې چې ولیعهد له دې نجلۍ سره یو ځای شیدې خوړلي له ناچارۍ باید یوه ورځ د ولیعهد خور شي. دغه نومونه چې تاسو یې دلته لولئ تاریخي نومونه دي. نفرتیتي همغه میرمن ده چې وروسته د مصر ملکه شوه او دا چې پاتور وویل هغه به یوه ورځ د ولیعهد خور شي. مقصد یې دا و چې یوه ورځ به له هغې سره واده وکړي ځکه چې په مصر کې د خور او ورور ودونه رواول. ژباړونکي پاتور د شرابو پیمانه پر سر واړوله او ویې ویل ای سینوها زما په شان د یوه بوډا لپاره تر دې بل شی خوندور نه دی چې وخوري او وڅښي او په هغه مسلو خبرې وکړي چې په ده پورې اړوند نه وي. بوډاګان د ډېرو خبرو شوقیان وي. که زه خپل تندی وسپړم ډېر رازونه پکې شته دی. ایا تا کله دا فکر کړی دی چې ولې د فرعون ښځې تل لوڼې زیږوي او زوی نه کیږي؟ ومې ویل نه، ما په دې هکله فکر نه دی کړی. پاتور ویل دغه فرعون چې موږ یې اوس سر سوری کړ په ځوانۍ کې د سوډان د سویل په ځنګلونو کې څه د پاسه 500 زمریان او ځنګلي غوایي ښکار کړي دي. هغه ډېر کلک او پیاوړی و او هره ورځ به له یوې نجلۍ سره ویدېده. خو له دغه ټولو ښځو څخه یوازې نجونې پیدا شوي دي او یوازې له ملکې څخه یو زوی پیدا شو چې اوس ولیعهد دی. آیا ته دا یوه عادي چاره بولې؟ د دې چارې علت چې هیڅکله د فرعون زوی نه دی پیدا شوی دا دی چې ملکې د درباري ډاکټرانو په وسیله زیږېدلي هلکان ژوندي نه پرېښودل او کله چې به هلک وزېږېد سمدستي به یې وواژه. بیا پاتور سترګه ووهله او ویې ویل ای سینوها ته باید په دغو اوازو باور ونه کړې ځکه چې ملکه په مصر کې تر ټولو مهربانه او غوره میرمن ده. موږ په خوراک او څښاک بوخت شو او ما د سلطنتي ډوډۍ له خوړلو خوند اخیست ځکه ذایقې به مې راته امر کوه چې دغه ډوډۍ د دارالحیات له خوړو خوندوره ده. یو وخت مو پام شو چې شپه شوې ده. پاتور ویل زما لاس ونیسه او له دې ماڼۍ مې بهر کړه ځکه چې که څه هم شراب زړونه ښادوي خو موږ مستوي او زه به ستا له مرستې پرته ولویږم. ما د هغه لاس ونیو او له ماڼۍ بهر شو. ومې کتل چې د ښار رڼا په ختیځ لوري کې اسمان روښانه کړی دی
ما هم له حده ډېر څښلي ول او د خوشحالۍ احساس مې کوه. زړه مې د یوې ښځې هوس کړی و. پاتور ته مې وویل زه باید ولاړ شم او د عیاشۍ په یوه کور کې یوه ښځه ومومم چې خپله خورې کړم. پاتور ویل هر نارینه د شپې مهال چې خپل ورځني کارونه خلاص کړي د عشق فکر کوي. ګنې مینه نشته. ما ورته ویل ایا ته پر عشق باور نه لري؟ نو دا څه شی دی چې ما د عیاشۍ د کور لوري ته کاږي؟ پاتور ویل دا چې تا اوس د عیاشۍ د کورونو پر لور کشوي هغه اړتیا ده چې ته یې ښځې ته لرې، ځکه چې که یو نارینه ونه کړی شي ځوانه ښځه ترلاسه کړي او هغه په خپل څنګ کې ویده نه کړي غمجن کیږي. خو له دې وروسته چې ښځه د هغه خور شوه نو تر مخکیني حالات ډېر پسې غمجن کیږي. ومې ویل ولې داسې کیږي؟ ولې کله چې یو نارینه یوه ښځه خپله خور کړي غمجن کیږي؟ پاتور ویل دغه پوښتنه چې ته یې له ما کوې خدایان هم ورته ځواب نه لري. له هغه وخته چې دغه دنیا شته همداسې ده، له دې وروسته به هم همداسې وي. هر ځل چې یو نارینه له یوې ښځې سره څملي او هغه خپله خور کړي تر څملاستو د مخکې حالات په پرتله وروسته ډېر غمجن کیږي. ومې ویل پاتوره ایا ته تر اوسه پورې مین شوی؟ پاتور ویل که وغواړې د مینې په هکله له ما سره خبرې وکړې ما به اړ کړې چې ستا سر هم د فرعون په شان وسپړم چې سوځنده بړاس ترې بهر شي، ځکه هغه څه چې تا د مینې په هکله فکر کولو ته اړ کوي همدا بړاس دی چې ستا په کوپړۍ کې راټول شوی دی. ځکه چې مینه نشته او هغه څه چې مینه بلل کیږي هغه اړتیا ده چې نارینه او ښځه یو بل ته لري چې په دې توګه له یو بل سره خور او ورور شي. بیا پاتور د ستړیا احساس وکړ او ویل ما هغې کوټې ته بوځه چې په سلطنتي ماڼۍ کې ما ته په نظر کې نیول شوې ده. هلته مې څملوه او ته هم په هماغه کوټه کې ویده شه، ځکه چې موږ نن شپه باید په دې ماڼۍ کې پاتې شو چې د فرعون د مرګ په وخت کې د هغه له پوزې څخه د یوه مرغه وتلو ګورو. ما ویل پاتور ستا په شان یو کس ته نه ښایي چې چټي خبرې وکړې. پاتور ویل زه چټیات وایم؟ ومې ویل هو، ځکه چې د مرګ په وخت کې د انسان له پوزې کوم مرغه نه راوځي. ما په خپله دارالحیات ته تر تګ مخکې او له هغې وروسته ډېر کسان ولیدل چې مړه شولو خو د هېڅ یوه له پوزې څخه مرغه الوتی نه دی. د طب علم لا دا وایي چې د انسان په وجود کې یوازې یو ځای شته چې یو ژوی پکې ژوندی پاتې کیدی شي او هغه هم د امیندوارۍ په وخت کې د ښځې خېټه ده. له دې پرته بل داسې ځای نشته چې یو ژوی پکې ژوند وکړی شي. په دې ډول څنګه یو الوتونکی د انسان په بدن کې پاتې کیدی شي او بیا د پوزې له لارې د باندې وتلی شي؟ پاتور ویل ای سینوها، له دې سره سره چې په دارالحیات کې ستا د نیوکو له امله ستا د پرمختګ مخه ونیول شوه خو بیا هم دغه نیوکې کوي او سزا شوی نه یې. پوهه شه چې فرعون د خدای زوی دی، له نورو سره توپیر لري. د مرګ په وخت کې د هغه له پوزې یو مرغه راوځي او دغه مرغه روح دی چې د فرعون له مړینې وروسته ژوندی پاتې کیږي. یو ځل بیا پاتور راته سترګه کووهه ویل که غواړي چې ډاکټر شي خلک معالجه کړای شي، خپل ډېر ناروغان ووژني، له دغې لارې څخه ډېرې پیسې مریان او وینځې ترلاسه کړي، په طبس کې د ښه نوم خاوند شي او هره شپه په خپل کور کې میلمستیا وکړي، نو باید عقیده ولري چې د مرګ په وخت کې د فرعون له پوزې مرغه الوځي. نور هم ستا په شان دي او ښه پوهیږي چې د فرعون او د ښار د ټیټ سوالګر د مرګ ترمنځ د جسمي ځانګړتیاو له پلوه هیڅ توپیر نشته، خو هغوی سره سپین مریان او وینځې غواړي، نو داسې ښایي چې په رښتیا دا خبره مني. خو که ته سبا په دارالحیات کې ووایې چې دغه خبرې ما درته کړي، زه به منکر شم او وبه وایم چې ته په ما تهمت پورې کوې. ډاډه اوسه چې زما خبره به ومنل شي او تا به د سلطنتي ډاکټر او د دارالحیات د معلم د تورنولو له امله له ښوونځي وباسي، ځکه ټول درباریان چې په دارالحیات کې کار کوي زما په شان له ښځو، خوړو، سرو او سپینو سره مینه لري. ای سینوها، راځه ما په غېږ کې ونیسه او خپلې کوټې ته مې بوځه چې هلته ویده شم، ته هم څمله، ځکه چې سبا سهار باید د فرعون له پوزې د مرغه الوت وګورو او په خپل خط به ولیکو چې مرغه مو ولید چې د هغه له پوزې ووت او اسمانونو ته والوت. ما د یوه مرۍ په شان چې خپل بادار په غېږ کې نیسي او له یوه ځایه بل ته بیایي دغه په وزن سپک بوډا په غېږ کې واخیست
سلطنتي ماڼۍ ته مې بوته او په هغه کوټه کې مې څملاوه چې ده ته ځانګړې شوې وه، خو ما ته خوب نه راته، ځکه زلمیتوب خوب ته نه پرېښودو. له ماڼۍ څخه راووتم، د سلطنتي ماڼۍ په مخ کې ګلانو کې ودرېدم او د طبس ښار د رڼا او د ستورو تماشا مې کوله. په داسې حال کې چې ګلان مې بویول، هغه ښځه را یاده شوه چې یوه ورځ دارالحیات ته راغلې وه. خپل ځان یې نفر معرفي کړی و او له ما یې غوښتنه کړې وه چې کور ته یې ورشم، خو زه ورسره نه وم تللی، ځکه چې وېرېدم دغه ښځه به له ما سره داسې کار وکړي چې خویندې له ورونو سره کوي. خو په دې شپه مې د دې ښځې ارمان کوه او له ځان سره مې ویل څومره به ښه وی چې هغه ما ته راغلی وی، یا دا چې د هغې کور را معلوم وی چې ورغلی وی. اووم څپرکی د مصر ولیعهد او د هغې میرګي. ناڅاپه مې له ګلانو یو غږ واورېد. ګورم چې یو کس ما ته رانږدې کېږي چې ما وپېژني. ما هم وپېژند او پوهه شوم چې ولیعهد دی. په دغه ځای کې د دغه ځوان له لیدو حیران شوم او ووېرېدم. دواړه لاسونه مې پر زنګنونو کېښودل او په ملا ټیټ شوم. ولیعهد وویل سر دې پورته کړه، ځکه چې دلته موږ څوک نه ګوري او ضروري نه ده چې ته زما په مخ کې رکوع وکړې. آیا ته هماغه نه یې چې نن دې زما د پلار په کوټه کې له دغه زوړ بیزو سره کار کوه او هغه ته دې سټک ورکافه؟ زه د بوډا بیزو له نومه حیران شوم. سر مې پورته کړ. ولیعهد وویل له زاړه بیزو څخه زما مقصد پاتور دی چې نن زما د پلار سر وسپړه. دغه نوم زما مور پر هغې ایښی دی او که زما پلار مړ شو ته به له هغه سره یو ځای ووژل شي. زه د دې خبرې په اورېدو ډېر ووېرېدم، ځکه چې نه پوهېدم که څوک د یوه فرعون سر سوری کړي او هغه معالجه نشي، باید سر سوری کوونکي ووژني. پاتور دغه خبره ما ته نه وه کړې او زه حیران هم وم، ځکه چې زه خو ګنهګار نه وم چې ما دې ووژني. هغه کس چې د جراحۍ په وخت ډاکټر ته چاړه او سټک ورکوي بې ګناه وي او باید هغه ونه وژل شي، د دې لپاره چې هغه د ناروغ په معالجه کې اغېزه نه لري. ولیعهد ما ته وویل زه پوهېږم چې نن به خدای ځان را څرګند کړي، خو په سلطنتي ماڼۍ کې خدای ما ته راځي، بلکې له ماڼۍ د باندې ما ته څرګندېږي. زه پر دې هم پوهېږم چې د خدای د ظهور پر وخت زما بدن ریږدي او غږ به بند شي، خو باید یو څوک وي چې له ما سره مرسته وکړي. له دې عمله چې ته مې په لاره کې وموندل او په دې هم خبر یم چې ډاکټر یې، نو تا به له ځان سره بوزم. ما نه غوښتل چې له دغه ځوان سره لاړ شم، ځکه پاتور راته ویلي ول چې د فرعون د مړینې پر وخت باید په ماڼۍ کې پاتې شو. خو د ولیعهد له امره مې هم سرغړونه نه شوه کولی او مجبوره شوم له هغه سره لاړ شم. ولیعهد یو لنډ لنګ اغوستی و چې ورنونه یې هم ترې ښکارېدل. هغه زما په پرتله جګ دی او اوچت ګامونه یې اخیستل. کله چې د نیل څنډې ته ورسېدو، ولیعهد ویل باید له سینده واوړو او ځان د هغې ختیځې څنډې ته ورسو. د یو ماکو پړی یې خلاص کړ او زه ورسره په ماکو کې کېناستم او پارو مې وهله. کله چې د سیند بلې څنډې ته ورسېدو، ولیعهد له دې پرته چې ماکو وتړي هغه یې په سیند کې خوشې کړ او اوبو ماکو لاهو کړ. مونږ د ختیځ په لور وخوځېدو او له دې عمله چې ولیعهد چټک روانو، نو زه مجبوره وم چې د هغه تر شا ورپسې وزغلم او بدن مې خولې وکړې. په دې توګه موږ هغه ځای ته ورسېدو چې د طبس ښار او د هغه ځای باغونه زموږ شاته پاتې شول او د طبس په ختیځ کې هغه 3 غرونه را څرګند شول چې د دغه ښار ساتونکي بلل کېږي. کله چې داسې ځای ته ورسېدو چې نور څوک نه و او کوم غږ هم نه اورېدل کېده، نو ځوان پر ځمکه کېناست او ویې ویل دلته به خدای ما ته را څرګندېږي. زه حیران شوم چې څه ډول به هغه ته خدای ور څرګند شي، زه به هم هغه وګورم که نه. په دې توګه سهار شو. تر لمر ختو وروسته ولیعهد نارې کړې سینوها خدای راغی او زما لاس ونیسه، ځکه چې لاس مې ریږدي. ما د هغه لاس ونیو. هر څومره چې لمر را پورته کېده د ولیعهد هیجان نور هم زیاتېده. پر خاورو پرېوته او پر ځان راتاو شو. زه چې د هغه له دغه حالاته وېرېدلی وم، په دې وخت کې اسوده شوم، ځکه پوهه شوم چې ولیعهد په مرګیو اخته دی او ممکنه ده چې خپله ژبه هم پر خپلو غاښونو غوڅه کړي. دود داسې دی چې د دغه ډول ناروغانو د غاښونو په منځ کې یو لرګی ورږدي.
خو ما هلته لرګی پیدا نه کړ. مجبوره شوم د خپل لنګې و ټوټه پرې کړم او د هغه غاښونو ترمنځ یې ورکېږدم چې ژبه یې غوڅه نه شي. بیا هغه ډول چې په کتاب کې لیکل شوي دي د هغه د درملنې لپاره مې د ولیعهد د بدن مالش پیل کړ. ما د ولیعهد بدن مالش کوه چې یو باز لکه چې له لمر راوتلی وي زموږ پر سر وګرځېد او داسې ښکارېده چې غواړي د ولیعهد پر سر کیني. له ځان سره مې وویل ښایي هغه خدای چې ولیعهد یې په تمه و همدا باز وي. خو څو شېبې وروسته یو ښکلی ځوان چې نیزه یې په لاس کې و او د سوریې د غرونو اوسېدونکی ښکارېده راڅرګند شو. دغه هلک دومره ښکلی و چې ما ورته رکوع وکړه ځکه فکر مې وکړه هغه د ولیعهد خدای دی. ځوان د مصر په ولایتي لهجه له ما پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ آیا ناروغه دی؟ ما ورته وویل که ته خدای د دغه ځوان معالجه وکړه او که غلې په دې پوه شه چې موږ هیڅ نه لرو چې درې کړو. هغه باز چې په اسمان کې الوت کوه راښکته شو او د ځوان په روږه کېناست. ځوان وویل زه خدای نه یم او د یوه پنیر جوړونکې ښځې او میړه زوی یم خو لیک لوست مې زده کړی. اټکل مې کړی چې زه به ډېر ژر د نورو قمندان شم او اوس تبس ښار ته ځم چې د فرعون خدمت وکړم ځکه چې اورېدلي مې د فرعون ناروغ دی او یوه ناروغ پاچا زما په شان کسانو ته اړتیا لري چې د هغه ملاتړ وکړي. بیا یې په ولیعهد نظر تیر کړ او ویې ویل آیا هغه به له دې ناروغۍ مړ شي؟ ومې ویل نه، د هغه ستونزه مرګونې نه ده خو انسان بېخوده کوي او انسان په بېخودۍ کې خپل اختیار له لاسه ورکوي. ولیعهد بیدار شو خو د سهار د یخنۍ له امله رېږدېده. نیزه لرونکی ځوان خپل واسکټ ویست پر ولیعهد یې واچو. بیا یې ویل اوس څه کوي؟ ما ورته ویل که له ما سره مرسته وکړي هغه به ښار ته یوسو او هلته به یو روان تخت پیدا کړو چې هغه پکې کینوو او کور ته یې ورسوو. ځوان ویل سمه ده زه چمتو یم چې له تا سره مرسته وکړم او هغه ښار ته بوزم. ولیعهد کېناست خو رېږدېده. نیزه لرونکي ځوان مرسته وکړه. هغه واسکټ مو ور واغوست او ما ته یې وویل دغه ځوان د شتمنو له کورنۍ دی ځکه چې د بدن پوستکی سپین دی او نرم او سپین لاسونه لري. بیا یې زما لاسونه ونیول او ویې ویل ته هم نرم لاسونه لرې، دنده دې څه ده؟ ومې ویل زه ډاکټر یم او په طبس کې د امون د معبد په دارالحیات کې مې درس ویلی دی. ښایي دغه ځوان دې راوستی دی چې دلته یې درملنه وکړي. خو ښه شوه چې جامې دې ور واغوستې ځکه چې په بیدیا کې سهار مهال هوا سړه وي. د لمر له راختلو او د جامو له اغوستلو وروسته د ولیعهد رېږدېده او ودرېده. ناڅاپه یې دغه ځوان ولید او ویې ویل دغه هلک ډېر ښکلی دی. له هغه یې پوښتنه وکړه آیا د اتونو خدای راستولی؟ نیزه لرونکي ځوان ویل نه.